دا محمد یونس نه پس زه بلنه ورکوم رشید احمد خوږمن صاحب ته چې هغه راشي او تاسو د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. رشید احمد خوږمن صاحب. وای سبا هغه قام په ترقۍ کې بام ته ورسي. حقیقت سبا هغه قام په ترقۍ کې بام ته ورسي څوک چې د خپل روح په د حسد په تبرګو وهي او اوس و د لمبشي چې د روح خوشحالۍ وویني چې د روح خوشحالۍ وویني دغه کم نصیبه تل ټکرې ځړند وهي. د یو څو شعرونه دي. وایي مونږ که تومتي او بدنام شوي په دې لاره یو بیا هم په سلسله قربان شوي د نگار یو. او هر مغل او هر پیرنګ او هر غاصب د کړي ظلم مونږه یریدلې پښتانه د چا د دار یو. او چا چې د دیرلې قتل کړي د ارمان زمون مونږ به یې پانسي کړو هر امید ورته د قاره یو. اباظي صاحب څوک چې هر کلي کوي د مونږ د هر یو شوخ نظر سړي که پر هر ورسره مل به تل ګردار یو. او ژوند غواړو د نور په شان روښانه په جهان کې تل سبا هغه ژوند وي چې په خپله تیویدار یو. او میر د قافلې وایي منزل ته بس سوګامه دي وروسته اډو ګوری ما راتېر د خنډو ښار یو. آخري هم چې شو د دین هم د دنیا هم د خوږمن جانان دغه مو مقصد دی او پیدا د دې دپاره. پښتانه اوس درانه خویونه لکه غر نه کوي. ښه زورور دي خو کارونه زورور نه کوي. او د نفرتونو بوټي لوی ونې شولې. د محبت فصل ګلی وهلی سر نه کوي. او چې د دې خاورې نه دا صبر برکت وتی دی کیسه خانۍ کې څوک کیسه د پېښور نه کوي. د دې نه وروسته زه اوس زمونږ مېلمه شاعر مسلم خان وصال صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مسلم خان وصال صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه خپل مشر محترم عباسي یوسفزی صاحب حنیف قیس صاحب د هغوی سره ناس مېلمانه مخامخ د قلم قبیلې ملګري شاعران او د دې علاقې کشران مشران السلام علیکم. ملګرو ما ته غوږ شئ د درد ټپه کومه د واکدارانو نه زه یوه ګیله کومه. وطن مې اور واخیستو هر خوا لمبې بلیږي څوک د ګرانۍ د لاسه د ټوک ډوډۍ دپاره خپلې ګردې خرڅوي. نن مې اخبار کتلو چې ناڅاپي غوندې مې په یو دردناکه خبر خلک نظر پرېوتو. نظر مې اور واخیستو زړه مې لمبې وکړلې اوښکو چپې وکړلې ذهن اوتر شو ژبې مې کار پرېښودو چغه د خولې ووته. د دې ګرانۍ د لاسه یوې تورسرې ښځې د دوو زامنو سره ریل ته ورودانګلو او خودکشي وکړه. احساس مې ولړزېدو تن مې خوله شو. لا په دې غم کې ډوبم مالا دا غم جړلو ګورم چې څه ګورمه. په یو تصویر باندې مې بیا یو نظر پرېوتو د یو ماشوم په سینه داسې لیبل ځوړند دی بچه برای پیروخت. ما چې تفصیل وکتو خوا کې مور ولاړه تفصیل کې داسې وایي چې د څو ورځو راسي کور کې خوراک نشته دی زما بچی نه هر دي یوه وړه ماشومه د دوایې د لاسه مړه شوه او خښه مې کړه. اوس مې دا درې بچي دي د دوو بچو دپاره
دا یو بچی خرڅوم. یا پښتنو ملګرو ولې اوده پراته پاسئ د خدای دپاره یو انقلاب راولئ. د دې وطن واکداران ګرځي عیشونه کوي د عیش شرط دپاره د لږ ساعت دپاره په خصوصي جهاز کې لاړ شي سیلونه کوي. یو ملاقات دپاره دیو په 100 کروڑه روپۍ ځان له کمره ونیسي. دیو ته احساس نه کیږي د دیو بچي ماړه دي اعلی تعلیم دپاره بچي انګلینډ ته لیږي خو د غریب بچي لا د وخت ډوډۍ نشته دی. د یو آدم الوات دی د یوې هوا بچي دي بیا را تضاد ولې دی. ای د جهان مالکه د لامکان مالکه منم قهار جبارې په هر څه خبرې ستا نه پناه نه کیږي. دغه غټخېټي خلک د دې وطن واکداران د دې وطن دغه غټخېټي خلک د دې وطن مشران د خزانې خاماران دیو د غریب په غوښو ربه شوندونه وهي. زړه مې راډک شي ربه چې دې تضاد ته ګورم چې د بېوسه خلکو دغه فریاد ته ګورم. دا یو احساس مې وجني دا لیونی فکر مې د زړه دنیا ورانوي. ای د جهان مالکه د لامکان مالکه د دیو په غوښو باندې وږي کارغان مالکه د دیو په وینو زو لړمانان مالکه. هوښیار د زمانې په زمانه کرښې راکاږي. نن څوک زما د زړه پایي نه کرښې راکاږي. او په نوم د خیر ښېګړې مې د حسن قافلان دي چینارې راله پرېږدو په چینه کرښې راکاږي. د دې شعرونو خالق او د دې پروګرام سرپرستي اعلی سهار صاحب ته خواست کوم سجاد خان سهار صاحب ته چې هغه راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. سجاد خان سهار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز مشرانو زما ملګرو د بریکوټ میلمنو د هرې ټولو ته په خیر راغلی یم. یم به لیونې خو د دلدار خبرې پیژنم. یم به لیونې خو د دلدار خبرې پیژنم. زه د پاکې مینې د اظهار خبرې پیژنم. او ته به ورله نیسې لاسونه د تشخیص په نوم. ته به ورله نیسې لاسونه د تشخیص په نوم. رانه شي طبیبه د بیمار خبرې پیژنم. او نورې د وعدې د ماتېدو بهانې مه کوه. کلي کې به اوسم خو د ښار خبرې پیژنم. او تور د سترګو سپین به مې شي ستا د راتلو لارې ته. تور د سترګو سپین به مې شي ستا د راتلو لارې ته. ښه دي د زړه چاو د انتظار خبرې پیژنم. او ډېر به د ټیغک په شان په ډېرو ژبو پوهوي. ډېر به د ټیغک په شان په ډېرو ژبو پوهوي. زه په خپل فطرت کې د ادبار خبرې پیژنم. او عشق ته مې د دار او د رسن خبرې مه کوئ. عشق ته مې د دار او د رسن خبرې مه کوئ. نه به یم منصور ولې د دار خبرې پیژنم. او اباسین صاحب ستا د لوړ قامت او د حیا ترجماني کوي. ستا د لوړ قامت او د حیا ترجماني کوي. سر و باندې پوهه د چینار خبرې پیژنم. او مقطع د یونس صاحب زړونه د سینو نه براکاږي په قاتل نظر. زړونه د سینو نه براکاږي په قاتل نظر. دا ځلې سهاره د بهار خبرې پیژنم. یو بل غزل ممتاز صاحب کمی پذیزمو کې د خلکو پټولې اوښکي. کمی پذیزمو کې د خلکو پټولې اوښکي. د ارمان ډکې وې ګریوان ته څڅېدلې اوښکي. د خپل غرض پردې پې شوي وې احساس یې مړ و. انشاءالله د خپل غرض پردې پې شوي وې احساس یې مړ و. د هوس سترګو ته به څنګه ښکارېدلې اوښکي. ملګرو دې راله د زغم ترجماني کوله. ملګرو دې راله د زغم ترجماني کوله. د زړه د وینې نه مې ځکه جوړېدلې اوښکي. او ستا په رخسار باندې پرتې وې نو په دې شیریني. ستا په رخسار باندې پرتې وې نو په دې شیریني. د ملغلرو په شان نن چې پړقېدلې اوښکي. خیر سے بل شعر لالیه کومې چې بس ستا د انتظار په نوم وې.
لالیه کومې چې به ستا د انتظار په نوم وې په دې ډیو کې به مې تا ته بلولې اوښکې او یوه د مینې بې وسي و بل غرور د حسن یوه د مینې بې وسي و بل غرور د حسن ځکه په یار پسې جرګه کې مې لېږلې اوښکې او خوږمن صاحب مقصده د خیال په باغ کې مې د فکر ګل تازه په دی و د خیال په باغ کې مې د فکر ګل تازه په دی و لکه شبنم چې د سحر پې ورېدلې اوښکې ډېره مهرباني